موجود یم نن د چارسدې په ادب خیزه علم خیزه او مردم خیزه خاوره باندې. چارسده د علم او علماو یو مرکز دی. زه په یو اداره کې موجود یم، جامع حسن چارسده. تاسو به کتلي اکثر ماشومان حفظ شروع کړي نو هغوی سکول پرېږدي یا سکول ته ځي نو د هغې د وجې حفظ نشي کولی، دواړه ته ګډوډ شي. نو هغه والدین چې هغوی دا غواړي چې د هغوی بچي هغه حفظ سره سره عصري علوم هم حاصل کړي، په سکول کې هم چې کوم دی ښه تعلیم حاصل کړي، نو جامع حسن ستاسو لپاره یو زبردست اداره موجود ده په چارسده کې. نو هغه والدینو درخواست دی چې خپل بچي دې مدرسو ته راولېږي. تاسو ته به دې مدرسې مکمل وزټ درکوو، نو تر اخره پورې موږ سره اوسئ. راځئ. مدارس امن کی پہچان امامت کی علامت ہے. 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 صداقت کی علامت ہے، عدالت کی علامت ہے، سخاوت کی علامت ہے. په نامه د هغې رب ذوالجلال مې ابتدا ده چې زه له محبت سره اشنا کړم، او بیا درود په هغه لوی هستی وایم چې صفت یې په یاسین او په طه کړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم عارف الله جان، موجود یم نن د چارسدې په ادب خیزه علم خیزه او مردم خیزه خاوره باندې. چارسده د علم او علماو یو مرکز دی. د چارسدې خلکو همیشه په دین او په اسلام باندې یو ننګ کړی دی. په چارسده کې لوی لوی مدارس موجود دي او ډېرې لوی لوی ادارې دي. په هغه ادارو کې نن زه په یو اداره کې موجود یم، جامع حسن چارسده. جامع حسن چارسده یو ډېره ځانګړې مدرسه جوړه شوې ده په چارسده کې. په جامع حسن چارسده کې مختلف شعبې موجود دي. شعبه تخصص کم ته چې مفتی کورس وي، دغې سره سره شعبه درس نظامی په کم کې چې 8 ساله درس نظامی کورس وي، دغې سره سره دلته د سکول نظام هم موجود دی او هغې دینی علوم سره سره عصري علوم هم حاصلوي. دې سره سره په جامع حسن چارسده کې شعبه حفظ هم موجود دی، او شعبه حفظ صرف داسې نه دی چې پای کې طلبه صرف حفظ حاصلوي، بلکې په هغې کې سکول ورسره هم دی، لازمي دی ورسره سکول به ورسره هم وي او په هغې باندې خصوصي توجه ورکړل کېږي. بل په جامع حسن چارسده کې شعبه معهد دی، په کوم کې چې په عربۍ باندې خاص توجه ورکړل کېږي او یو کال دلته د عربۍ کورس کې. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به دې مدرسې مکمل وزټ درکوو. دلته چې طلباو کوم رهایش دی، د هغوی تعلیمي سرګرمۍ دي یا نور چې څومره د هغوی سرګرمۍ دي، هغه ټولې به تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو. نو تر اخره پورې موږ سره اوسئ. راځئ. دا جی دفتر مالیات د جامع حسن چارسدې دفتر مالیات. دا جی د جامع حسن دفتر مالیات په کوم کې چې د پیسو څومره لین دین دی، د استادانو تنخواګانې یا طلبو اخراجات، دا ټول چې کوم دی دلته د هغې سیټ اپ موجود دی، باقاعده دفتر دی، دلته کسان موجود وي، هغوی دا ټول نظام چلیږي. دا جی دفتر تعلیمات د جامع حسن دفتر تعلیمات دی، کوم کې چې د طلبو چې څومره مسایل دي، درسي مسایل یا نور څه، هغه ټول د هغې نصاب، د هغې هر شی چې کوم دی هغه دلته کتلی کېږي او دلته اورېدلی کېږي. دا ماهنامه ندای حسن، دا یو رساله د جامع حسن چې هر میاشت راځي، د هغې رساله دا د هغې دفتر دی. تاسو دلته کتلی شئ چې دا رسالې دلته تیارېږي مختلف. تاسو دا کتلی شئ دا رسالې دلته چې کومې رسالې د دې راغلي دي هغه ټولې دلته موجود دي. دا جی تاسو کتلی شئ د جامع حسن کې باقاعده ډسپنسري موجود ده، دلته MBBS ډاکټر موجود وي د چیک اپ دپاره. تاسو کتلی شئ اوس هم د څه طلبا راغلي دي، د چوټۍ ټایم دی، دلته ډاکټر صاحب د هغې چیک اپ کوي. تاسو کتلی شئ باقاعده میډیسن موجود دي، هر قسمه میډیسن دلته موجود دي. دا جی د تخصص د طلبو دپاره دا خصوصي مکتبه ده چې دلته صرف د تخصص طلبا چې کوم دي هغوی دلته دا کتابونه ګوري، مطالعه کوي.
ماسخوتن ټایم کې د مطالعې ټیم دا تاسو کتلی شئ د هغې دپاره خصوصي صرف د تخصص د طلبو دپاره دا مختص شوې مکتبه ده. دا ټیم موجود یم د جامع حسن په معهد کې شعبه معهد چې ورته وایي کوم ځای کې چې طلبا یو کال د عربی کورس کوي تاسو د هغې د ځای کتلی شئ. دا کلاس دی که نه جی دا ټیم مونږ موجود یو د جامع حسن 400 په هاسټل کې کوم ځای کې چې طلبه او رهایش وي د هغې کمرې هم مونږ تاسو ته ښایو چې د هغې کمرې څنګه دي د هغې رهایش دلته څنګه وي. نو راځئ مونږ سره دا ټولې کمرې د طلبو تاسو کتلی شئ. دا جی یو کمره تاسو وګورئ دلته دې کمره کې باقاعده ښکته کارپېټ دغه شان د هر طالب علم دپاره المارۍ مختص ده د هر طالب ځان له المارۍ ده دغه شان د هغې ځان له بستره دلته تاسو کتلی شئ دې کمرې ته بهترین رهایش دی طلبو دلته په جامع حسن 400 کې مقیم چې څومره طلبا دي د هغې دپاره بهترین رهایش دی ده. دا ټیم مونږ په الحسن سکول سیسټم د جامع حسن چې کوم سکول سیسټم دی په هغې کې موجود یو دا د هغې کلاسونه دي 8 کلاس 9 کلاس 10 کلاس هغه طلبا چې هغه حفظ کوي یا هغه طلبا چې اوله ثانیه کې نو د هغې دپاره دلته سکول سیسټم دی. تاسو ته مونږ د ټولې جامعې وزټ درکړو تاسو ته مونږ جامعه وښوله چې جامع حسن کې کومې شعبې دي او څومره هر څه دلته کې طلبو قیام رهایش هر څه تاسو ته مونږ وښول. دې ټیم کې ما سره موجود دی د جامع حسن ناظم تعلیمات مولانا محمد طیب صاحب د هغې نه به تپوس کوو د جامعې چې کوم درس نظامي شعبه د هغې حوالې سره چې د دې خصوصیت څه دی دلته کم شعبو باندې زیاته توجه ده. جی تاسو ما ته ووایئ د جامع حسن حوالې سره چې دلته درس نظامي کې ستاسو څه خصوصیات دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو ستاسو ډېره زیاته مهرباني ډېره شکریه چې تاسو راغلئ او زموږ د مدرسې جامع حسن 400 تاسو وزټ وکړو. ستاسو چې کوم متعلقه سوال دی د جامع حسن د درس نظامي حوالې سره د شعبجات دي. نو درس نظامي چې کوم د اولې درجې نه واله تر دورې حدیث پورې دې ځای کې دی. نو اولې درجې نه واله تر دورې حدیث پورې او بیا په دې کې خصوصا په اوله درجه باندې زموږ توجه وي او په اوله درجه کې چې کوم یعنی صرف او نحوه ده نو د هغې مونږ باقاعده لیکل کوو او باقاعده د هغې چې کوم دی نو کاپیانې اورولې کېږي او د هغې دپاره چونکې زموږ سره مقیم طلبه وي نو د ماسپښین نه واله مازدیګر پورې ټایم دا د صرفو د استاد دپاره وي اضافي چې هغې کې هغې اوري او سبق یادوي. د ماښام نه واله ماخوستن پورې ټایم هغه د نحوې د استاد دپاره وي چې باقاعده چې کوم دی نو هغه د هغې نه سبق یادوي او اوري ترې نه. دې سره سره اجرا کیږي او د اجرا چې کوم دی بیا د خپلو منځ کې دي مسابقې کیږي مقابلې کیږي په هغې کې چې کوم بیا د استادانو ته ناست دي طلبه کرام په یو بل باندې سوالات کې ډېر ښایسته چې کوم دی هغه منظر وي او یو موقع وي. دې نه علاوه خوشخطۍ مونږ باقاعده اهتمام کوو او دې سره چې د اوله نه واله تر رابعې پورې څلورمې درجې پورې په خصوصي توګه باندې د عربۍ ورسره یو خاص خیال ساتلی شي. د عربۍ چې کوم لغت دی لغت عربي تکلم نو د هغې دپاره باقاعده د اوله نه واله تر د څلورمې درجې پورې خصوصي توګه باندې خیال ساتلی کېږي. د دې نه علاوه موږ سره یعنې یو نوې شعبه موږ شروع کړې ده او خصوصا په جامع حسن 400 کې چې کومه د عربۍ شعبه ده معهد ورته ویلی کېږي نو هغې کې موږ سره الصف التمهیدي دی چې د اوله نه مخکې کوم طلبه کرام وي هغه وي او بیا ورپسې الصف الاول هغه هم چې کوم دی نو اوله کلاس دی په عربۍ کې ورسره الصف الثاني او انشاءالله دغه به په مخ باندې که خیري روان وي. د دې دپاره مونږ خصوصیت دا دی چې د عربۍ چې کوم ماهر استادان دي چې هغې 9 کاله 10 کاله 12 کاله عربي معهد چې کوم دی نو چلولی دی د هغه اساتذه کرامو خدمات چې کوم دی نو موږ ته حاصل دي. نو د عربۍ چې کوم مهارات دي مهارات اربعه په هغې باندې خصوصي کار کولی کېږي او دارنګې د خوشخطۍ مونږ باقاعده یعنې ټول طلبه کرامو ته بیا چې خاص کر کوم د عربۍ متعلقه کلاسونه دي نو د خوشخطۍ ورسره بیا په هغې باندې خصوصي چې کوم دی توجه ورکولی کېږي. جی بل دلته مونږ کته الحسن سکول سیسټم نو د هغې حوالې سره که تاسو مونږ ته ووایئ چې دلته دیني علومو سره عصري علوم لازم دي که نه؟
ډېره ښه خبره ده چې نن سبا عموما دغه سوال کیږي او د خلکو په ذهن کې یو اشکال وي چې یاره مدرسه کې طالب علم سبق وایي نو دوی بیا سکول وایي که نه به وایي. نو یو غټه خبره ده استاد دا وکړم چې نن سبا په عامو مدارسو کې او بیا موږ سره په خصوصي توګه باندې چې کوم طلبه کرام دلته کې راځي نو اول خو هغه مونږ میټریک پاس طلبه اخلو. بیا میټریک پاس طلبه چې مونږ واخلو هغې سره هغې خپل دیني علم هم جاري ساتي او سره عصري علوم هم جاري ساتي. باقاعده بیا د مونږ د دې کې د اف ای اف سی بی ای بی سی او دغرنګې یعنی ماسټر پورې امتحانات دی ورکوي، داخلي کوي او امتحانات ورکوي. خو دې سره په خاص توګه باندې مونږ خپل الحسن سکول سیستم شروع کړی دی او الحسن سکول سیستم چې دی نو هغه یعنی اتم نهم او لسم دې کې مونږ داخلي کوو او ډېر ښه معیاراتو سره او ډېر ښه سټینډرډ سره ماهر اساتذه کرام چې کوم دی نو راځي، بهر نه راځي او دې کې چې مونږ سره کوم سټاف دی نو هغه هم ډېر کوالیفاید سټاف دی او د سکول باندې لکه زموږ خصوصي توجه ده. بل خصوصیات دا دي چې اتم نهم لسم کې مونږ داخله کوو، ساینس کې داخله کوو. بل دا چې دې نهم لسم سکول سره دی چې کوم دی نو د اولا درجې یعنی علم هم حاصلوي، یعنی دینی علم سره د سکول علم او د سکول علم سره چې کوم دی نو دا دینی سبق دا دلته کې ښودلی کېږي او د مدرسې په ماحول کې، د جومات په ماحول کې او یو پاکیزه ماحول کې دا ویلی کېږي. جی تاسو د دوی ناظم صاحب خبرې تاسو وره چې دلته په جامع حسن کې صرف دینی سبق نه دی یا صرف دینی علوم نه دي بلکې دینی علوم سره سره په عصري علوم باندې هم خاص توجه ورکړل کېږي. دې کې جی یو خبره تاسو سره زه اډ کوم چې موږ سره شعبه حفظ دی نو شعبه حفظ کې بیا زمونږ مقیم هم را سره دی، غیر مقیم هم. په مقیم کې به موږ داسې کوو چې دې کې عموما طلبه راشي واړه وي، د حفظ چې کوم دورانیې وي د عمر نو بیا د هغې سکول متاثره کېږي نو د هغې د سکول لپاره ورسره مونږ یعنی خاص خیال ساتلی دی چې هغې کې مونږ څلورم پنځم شپږم دا اهم مضامین کم از کم څلور مضامین اهم هغه هم ښه کوالیفاید سټاف باندې هغې ته چې کوم دی نو پړاولی شي نو حفظ سره چې کوم دی نو هغې د سکول دومره جوګه شي چې هغې بیا مخکې اتم کې د داخلي کولو قابل وي. نو دا زمونږ د حفظ او د شعبه حفظ د مقیم طلبه ډېر یعنی یو امتیازي او نمایه خصوصیت دی او یو خصوصي قدم دی او انشاءالله ډېر کامیابۍ سره مخې ته روان یو. جی تاسو به کتلی اکثر ماشومان حفظ شروع کړي نو هغوی سکول پرېږدي یا سکول ته ځي نو د هغې د وجې حفظ نشي کولی، دواړه ته ګډوډ شي. نو هغه والدین چې هغوی دا غواړي چې د هغوی بچي هغه حفظ سره سره عصري علوم هم حاصل کړي، په سکول کې هم چې کوم دی ښه تعلیم حاصل کړي نو جامع حسن ستاسو لپاره یو زبردست اداره موجود ده په چارسده کې. نو هغه والدینو درخواست دی چې خپل بچي دې مدرسو ته راولېږي. ډېره مهرباني جی. ډېره مهرباني. ما سره دې ټایم کې موجود دی د جامع حسن محتمم مفتی حمید الله جان صاحب. هغوی سره به یو دوه درې پوښتنې کوو. مفتی صاحب که مونږ وګورو په چارسده کې بلا مدرسې موجود دي، د جامع حسن بنیاد تاسو ولې کېښودو، د دې څه اعراض او مقاصد وو؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. عارف صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې مونږ له وخت راکړه. در اصل مسله داسې ده چې د زما د جامع عثمانیې کې یو طویل مدت تیر شوی دی، یو طویل مصاحبت د حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب سره تیر شوی دی او هلته مونږ ډېر څه زده کړي او دا څه چې دي دا د هغې برکات دي. په جامع عثمانیه کې د دومره طویل مصاحبت نه وروستو چونکې یو فراق راغی د حضرت مفتی صاحب نه نو واقعي چې هغه فراق زما دپاره یو ډېر شاق و چې د هغې زه بیان نشم کولی. د هغې په ثمره کې الله تعالی بیا ما ته یو داسې لار کولو کړله او زه چې رالم یقینا زما دا اراده نه وه چې زه دې یو مدرسه کولو کړم یو اداره دې کولو کړم، خو چونکې بیا استخارې وشوې، مشاورات وشو، بیا ما د خپلو اساتذو سره مشاورت وکړ او په هغې کې بیا زمونږ بعضې داسې مشران لکه حضرت مفتی صاحب، مفتی فرید رحمه الله، هغوی بیا ما ته حکماً دا خبره وکړله چې یاره ستا د دې ټولو هر څه نه دا معلومیږي چې ته د یوې ادارې قدم اوچت کړه. او بیا حضرت مولانا مغفور الله بابا جي دامت برکاتهم العالیه په ډېر سختو الفاظو سره دا ما ته ووایي
نو د هغې برکاتو والله عالم بیا خبر شوی نه یم. د جامع عثمانیه کې هغه کم اخلاص سره مونږ محنت کړی دی او د اساتذو هغه توجه او برکاتو او دا اداره په لږ وخت کې الله پاک یو داسې مقام ته ورسوله چې زما په خیال یوازې زه نه، هر سړی د دې یو اقرار کوي چې یاره دا اداره دومره په ترقۍ باندې په دې لږه موده کې څنګه لاړه. نو دغې وجې نه مونږ یو قدم کېښود او هغه قدم چې دی نو هغه خود به خود الله پاک یو مقام ته ورسو. او زه په خپله په دې حیران یم چې یاره دا د کوم ځای نه دا ځمکه اخیستل شو، بلډینګ شو او بیا د طلبو دا دومره رجوع کېدل، دا یقینا د الله تعالی فضل و کرم دی او د دغه اساتذه او د جامع عثمانیې په مونږ باندې د هغې هغه احسانات دي چې مونږ هلته څه زده کړي نو په هغه بنیاد باندې روان یو. جی بالکل مفتی صاحب، مونږ جامع وزټ وکړو هم کته واقعي چې ډېر شاندار بلډینګ جوړ شوی دی. بیا په هغې سره مونږ د طلبو هلته کمرې وکتې، د هغې رهایش مونږ وکته، باقاعده طلبو دپاره چې کوم دی ځان له بسترې ورسره ځان له المارۍ، نو یو ډېر ښایسته سیستم تاسو شروع کړی دی. بل مونږ اورېدلي جي په دې جامع حسن کې تخصص ډېر زیات مشهور دی او د ډېرو لرو ځایونو، نو دې د مشهورتیا وجه څه ده؟ ښه جي، اصل وجه د دې دا ده که نه جي، زما چې کوم ذهن کې راځي یو خو دا ده چې مونږ دغه نظام داسې چلو چې دا دغه نظام زیات تر وجه ده. بل دا ده چې تخصص کې زمونږ زیات تر هغه نصاب چې دی هغه په دې کې کارآمد دی. په نصاب کې ګوره جي زمونږ خصوصیت یو دا دی چې سږ کال مونږ د طلبو باندې انګلیش لینګویج په داسې طریقې سره وکړو چې تاسو به وګورئ هغوی روانیې سره په انګلیش کې خبره کولی شي، په د انګلیش ټرانسلیشن کولی شي. دغه رنګې که چېرته عدالتي فتوا راشي د جج سټیټمنټ هغه هر څه هغوی ټرانسلیشن هر څه کولی شي. دویم پکې مونږ دې طرف ته توجه کړله چې سږ کال مونږ په دې طلبو باندې باقاعده دوی له مونږ داخله وکړله او دوی د یو کالج نه سره دغه وکړه، الحاق وکړه او دوی ډي آی ټي کورس وکړه. یو سمستر امتحان یې ورکړ او بل سمستر چې دی نو هغه اوس په دې میاشت 20 ورځو کې دویم سمستر دی. دریم یو خصوصي وجه په دې کې دا ده چې مونږ المعیارات الشرعیه چې کوم دي معایر، نو هغه مونږ پړاو د هغې دپاره مونږ خصوصي خاص اساتذو تعیین کړی دی. او معیارات یو داسې څیز دی چې زه به تعبیر په دې وکړم چې نن سبا جدید فقه کومه ده چې اسلامیک فینانس، بینکینګ نظام یا موجوده کوم جدید مسایل دي نو هغه په دغې پترو سره حل کیدی شي. په هغې باندې مونږ یو ډېر ښه فوکس دی. بل مونږ اصل وجه دا ده چې مونږ په فقه قدیم باندې ډېر لوی نظر دی. یعنی مونږ باقاعده داسې کوو چې مونږ هدایه اخیرین په مختلفو حصو کې تقسیم کړی ده. خاص کر زه دغې طلبو ته اول هدایه پړاو کوم او بیا ما سره بل معاون استاد د هغې هم هدایه پړاو کوي او د هدایې د پړاوېدو نه وروسته بیا مونږ د معیارات چې دي استاد په هغه طریقې سره پړاو کوي. نو دغه د نصاب یو غټ دغه دی او د دې سره سره مونږ عام ملکي قانون دپاره یو زمونږ یو جج صاحب دی هغه ډېر پابندۍ سره ملکي قانون پړاوي. د های کورټ یو جج دی عثمان عالم صاحب هغه ډېر پابندۍ سره راځي. نو ملکي قانون باندې هم زمونږ ډېره توجه ده. خو د دې سره سره به زه داسې خبره وکړم چې زمونږ د تخصص چې دی که نه جي د دې مونږ د اوقاتو ډېر زیات لحاظ ساتو او پابندي هم ډېره زیاته ده. د شوال نه چې تقریبا کله ذیقات کې کلاسونه شروع شي د دې وخت نه واله تر د 30 رمضان پورې زمونږ مکمل پابندي وي، نگراني وي، 2-3 اساتذو په نگرانۍ کې ان تر دې پورې چې په ذات خود زه د نگرانۍ نه هغې نه وباسم. او الحمدلله د دغې اثرات بیا دا وي چې زمونږ د مدرسې د تخصص طالب علم روانګۍ سره فتوا لیکلی شي، هغه کې یو استعداد پیدا شي او هغه دغې حوالې سره په معاشره کې په ښه طریقې سره کار کولی شي. نو زما خیال دا دی چې زموږ د تخصص زیات تر د وجه چې ده نو دا د هغې یو جاندار نصاب دی او بل جاندار نصاب سره د هغې نه زیات تر د هغې کلک نظام دی. په هغه بنیاد باندې تخصص زموږ ډېر مخکې شو. مفتی صاحب، مونږ ګورو چې د بهر مدارسو نه مطلب چې کوم لوی لوی مدارس د هغې نه طلبه راځي جامع حسن ته، د دې څه وجه کیدی شي؟
دا خبره یو حقیقت دی واقعي زمونږ تخصص چې دی نو په هغې کې د مختلفو جامعاتو نه او داسې جامعات چې هغه لوی لوی جامعات دي د هغې د دور حدیث طلبا چې دي نو هغه زمونږ شریک تخصص وي. تقریبا دارالعلوم کراچۍ، نیوټون، جامع فریدیه، جامع عثمانیه، دارالعلوم حقانیه زمونږ د تخصص کلاس د دوی نه مجموعه وي. او د دې غټه وجه دغه کیدی چې ما تاسو ته ووایي زمونږ په نصاب باندې ډېره توجه ده او بل دا ده چې اوقاتو ډېر لحاظ ساتو، هغې باندې هم ډېره توجه ده. او د دې سره سره زمونږ متخصصین چې بهر لاړ شي او دغه اساتذه د دغه ادارو غټ غټ اساتذه د هغې د دې باره کې ډېر ښه تاثرات دي او هغوی دا وایي چې یاره مونږ کوم یو کال له تاسو ته طالب علم درکړی دی نو الحمدلله هغه ډېر معیاري دی. ما دا خبرې د دارالعلوم کراچۍ د اساتذو نه اورېدلي دي، بلکې دا مې هم اورېدلي چې په کلاس کې مفتي عزیز الرحمن صاحب تذکره کړې ده، طلبو ته یې باقاعده ویلي دي چې وایي تاسو د دارالعلوم کراچۍ کوم طلبا د هغه علاقو دي او دوی تخصص کول غواړي نو دوی د انتخاب د جامع حسن کې او دغه رنګې د نیوټون او دارنګې د جامع فریدیې خو خود اساتذه دلته بار بار راغلي دي، هغوی د دې زموږ ډېره حوصله افزایي کړې ده. نو دغه وجوهات دي، د وجوهاتو په بنا باندې چونکې هغوی ته فایده ډېره میلاویږي نو د طلبو کثرت د غټو مدارسو نه زیات دی. که موږ وګورو مفتي صاحب د دور حدیث د جامع حسن کامیابی طرف ته روان دی، دې څه وجه کیدی شي؟ دور حدیث د کامیابی طرف ته چې روان دی نو یو خو موږ سره طلبا محدود طلبا وي، ځکه چې زموږ ابتدایي اداره ده د دور حدیث طلبا چې دی هغه عام طور باندې محدود وي. د هغې سره سره موږ د هغې د کتابونو چونکې تاسو ته پته ده چې د دور حدیث نصاب ډېر زیات دی، غټ نصاب یې دی او هغه کنټرول کول هغه په مشکله سره کیږي. نو موږ د هغې لپاره باقاعده یو تقسیم کار کړی دی، بعضې مباحث بعضې استادانو ته د کتابونو حواله کړي دي، هغه به هغې کې بحث کوي او نور مباحث چې دی هغه بل استاد ته حواله شوي. نو دې طریقې سره د هغې اوقات لږ محفوظ شي. دویم دا ده چې زموږ د دور حدیث داسې یو نظام دی چې هر طالب علم باندې د احادیثو عبارت وایو او هغه دې ته تیارو. دریم دا ده چې د دور حدیث لپاره موږ کوم کلاس دی په هغه کلاس کې باقاعده موږ هغې ته د عربۍ شروحات ښیي، اصول حدیث کتابونه وي او موږ د کال د شروع نه په دغې طلبو باندې د اصول حدیث په رڼا کې یا اصول تخریج په رڼا کې بعضې لیکل کوو، مقالې پې لیکو. نو د هغې د وجې نه طلبا چې وي هغه ډېر مطمئن وي، اطمینان ورته په دې باندې حاصلېږي. نو دې وجې نه دغې طرف ته چې دی رجحان وي. بله دا ده چې زمونږ بعضې د دور حدیث اساتذه چې دي لکه اوس زمونږ شیخ اورنګزیب کوهستاني صاحب دی نو هغه زما استاذ هم دی دارالعلوم فیصل آباد کې تقریبا 13 سال هلته هم شیخ الحدیث پاتې شوی دی، هغې سره بخاري شریف دی. نو هغې د درس حد درجې اهتمام دی، حد درجې، بلکې د هغه په پیریډ کې 15 منټه هغه نه اول کې ضایع کوي نه آخر کې ضایع کوي او مسلسل ټول کال هغه بخاري شریف چې دی او مسلم شریف هغه په دې طریقې سره چلیږي او ترمذي شریف ما سره د هغې زه اهتمام کوم او ابو داود چې دی نو هغه ناظم تعلیمات دی هغې ډېر اهتمام کوي. نو د دې دریو کتابونو باندې زموږ ډېره غټه توجه ده او د الله تعالی نه دغه خواهش هم دی، بار بار دعاګانې هم کوو، خپل اساتذو ته هم درخواست کوو چې الله تعالی موږ ته د دور حدیث کې نور هم ترقي کړي، را نصیب کړي، لکه دغې باندې زموږ خصوصي توجه ده. جی تاسو د مفتی حمید الله جان صاحب خبرې واورېدې چې په دې جامع حسن کې په تخصص چې کوم طلبا یي د هغې دپاره ډي آی ټي کورس دغه شان ورسره انګلیش لینګویج او دې سره بیا د زمونږ چې عدالتي کوم ججان دي هغې راځي دلته باقاعده کلاسونه اخلي، ورسره وکیلان راځي چې طلبا په قانون باندې پوه شي چې د ملک څومره قانون دی او چې څومره فیصلې کېږي په هغه ټولو باندې پوه شي. نو جامع حسن د طلباو دپاره یوه ډېره بهترینه اداره ده. هغه طلبا چې د چا دا شوق وي چې مونږ دیني علومو سره عصري علوم حاصل کو نو د هغې دپاره جامع حسن بهترین انتخاب دی. ډېره مهرباني مفتي صاحب، جزاک الله. سردار دور حدیث